ګلنو دوستانو السلام علیکم. د نن ورځې کره دقیق او تازه خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه زموږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. د هر څه نه مخه زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. غني جاپان دې زموږ پر قانونو پانګونه وکړي. ولسمشر غني جاپان ته رسېدلی او هلته یې ادعا کړې چې جاپان دې زموږ پر قانونو پانګونه وکړي. د ولسمشر غني سلاکار او پخوانی ویان شاه حسین مرتضوي وایي چې قلف نه دی مات شوی، ټیم مات شوی دی. د سپورټ له ډګر څخه به واورئ چې د بنګلادیش کرکټ بورډ او لوبغاړي ښکر په ښکر شوي او پیله به یې سوي. د دفاع وزیر اسدالله خالد بروکسل ته تللی، خو ولې او د څه لپاره تللی؟ د دوهم ځل لپاره بیا هم بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، خو په کوم هیواد کې او کوربتوب به یې څوک کوي؟ ګلونو دوستانو السلام علیکم. تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. غني جاپان دې زموږ پر قانونو پانګونه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني جاپان ته د خپل سفر پر مهال نن د دغه هیواد له لومړي وزیر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې خپل پانګونه وهڅوي څو د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني 3 ورځې وړاندې د جاپان د نوي امپراتور د تاج پر سرولو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دی. دوهم تازه خبر قلف نه دی مات شوی، ټیم مات شوی. د ولسمشر غني سلاکار او پخوانی ویان شاه حسین مرتضوي یو ځل بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم باندې نیوکې کړي. یو وایي چې قلف نه دی مات شوی بلکې ټیم مات شوی دی. تېره ورځ عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د غړو تورو لګو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تخنیکي سیسټم قلفونه ځانګړو پولیسو مات کړي دي او هلته یې په رایې کې لاسوهنه کړې ده. دوی همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال خوشحال سعادت د لرې کولو غوښتنه وکړه. وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشري حوا علم نورستاني د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم له لوري لګول شوي تور رد کړی او ویل چې د تخنیکي سیسټم قلفونه هیڅ چا نه دي مات کړي. د سپورټ ډګر څخه به واورئ چې بنګلادیشي لوبغاړي له کرکټ بورډ سره ښکر په ښکر شوي. د بنګلادیش کرکټ بورډ او لوبغاړي ترمنځ شخړه لا هم پسې زیاته شوې ده چې که دغه ستونزه ژر حل نشي نو ښایي د بنګلادیش په راتلونکي لوبو ژور اثر پرې باسي. د بنګلادیش کرکټ ملي لوبغاړي د معاشونو او نورو برخو په لړ کې احتجاج کړی دی او وایي چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي دوی به په هیڅ ډول د کرکټ کې ګډون ونه کړي. بل لوري ته د بنګلادیشي کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا لوبغاړي او احتجاج کوونکو ته تاوان رسول دي. بل تازه خبر د دفاع وزیر اسدالله خالد بروکسل ته تللی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د بروکسل په غونډه کې د ګډون په موخه د بروکسل ښار ته تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه د لړم په 2 او 3 پنجشنبه او جمعه د 2 ورځو لپاره په بروکسل ښار کې ترسره کیږي. د معلوماتو له مخې د دغې غونډې په 2مه ورځ د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیران په افغان ځواکونو ته د روزنې، سلا مشورې او مرستو په تړاو د خپل ماموریت د دوام په څرنګوالي هم بحث وکړي. د دفاع وزارت وایي سرپرست وزیر اسدالله خالد به د دغې غونډې په څنډه کې د بېلابېلو هیوادونو د دفاع له وزیرانو سره وګوري او هلته به په مهمو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د سولې په برخه کې تر ټولو کره، دقیق او پر وخت خبر همدا دی چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو مذاکراتو پلاوي چې په دوحه کې د چین له ځانګړي استازي او سفیر سره کتلي او دواړو لورو د افغان سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي. ویل کېږي د چین سفیر او د طالبانو پلاوي خبرې د سولې په بین الافغاني مذاکراتو راټولوي او ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ له قطر څخه د طالبانو یو پلاوی د ملا برادر په مشرۍ بیجینګ ته لاړ شي او هلته د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون وکړي. د طالبانو رسمي سرچینو هم د چین له سفیر سره کتنه او په یاد هیواد کې د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې د خپل ګډون تایید کړی دی او ویلي دي چې د دوی پلاوي به دې ناستې کې ګډون وکړي. د طالبانو د مذاکراتو پلاوي ویان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د چین دوی ته بلنه ورکړې چې د افغانستان د سولې په اړه په جوړه شوې ناسته کې ګډون وکړي. خو زیاتوي چې دا ناسته به هم د مسکو او دوحې د ناستو د لړۍ دوام وي او ګډونوال به یې له رسمي ادرس څخه نه بلکې په شخصي ډول ګډون کوي او د افغانستان د مسلې د حل لپاره به خپل شخصي نظرونه ګوري.
ګلونو دوستانو دا د نن ورځې د نړۍ، افغانستان او سیمې هغه کره، دقیق او تازه خبرونه وو چې تر تاسو مو در ورسول. د لا زیاتو کره، دقیق، پر وخت خبرونو او معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. مننه.